د مجيب افغان د ژوند او کرکټ په اړه په زړه پورې او جالب معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. مجيب افغان څوک دی، څنګه یې کرکټ ته مخه کړه او څنګه د امریکا لوبډلې سره لوبيږي. دا او دې ته ورته نورې خبرې د مجيب افغان په اړه را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ځوان مجيب افغان د 1999 میلادي کال د مې میاشتې په 18 نیټه د ننګرهار ولایت په بیسي د ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې دي. مجيب افغان په خپل د خپل ژوند کیسه په دا ډول بیانوي. مجيب افغان وایي 14 کلن وم چې د کرکټ لوبې ته راووتم او په ننګرهار باقیه مرشد کې مې د کرکټ اکاډمي شروع کړه. یو ورځ د کرکټ 19 کلنو لوبډله کې انتخاب شوم او له ښه پرفارمنس کولو وروسته بالاخره کرکټ بورډ زما پر ځای یو بل واسطه باز د کرکټ 19 کلنو لوبډلې ته انتخاب کړم او زه له هڅو وروسته په دې وتوانېدم چې د امریکا کرکټ ملي لوبډلې ایوا بولز ته لاره پیدا کړه چې تر دا مهاله مې په خپل کیریر کې 4 سنچریانې او 12 50 شامل دي. ځوان مجيب افغان آل راونډر لوبغاړی دی چې په ښی لاس توپوهنه او توپ اچونه ترسره کوي. په بالینګ کې تر ټولو ښه بالینګ په 10 اورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره 7 وکټې اخیستل دي. مجيب افغان په 102 سپیډ سره بال ترسره کوي. د یادولو وړ ده چې مجيب افغان په امریکا کې د افغانستان په سکواډ کې هم شامل و خو ورته چانس ور نه کړل شو. نو زموږ غوښتنه د افغان کرکټ بورډ څخه دا ده چې مجيب افغان ته پر روان شپږیزه لیګ کې چانس ورکړي او د هغې قابلیت یې وګوري. نو دوستانو ستاسو څه نظر ده چې آیا مجيب افغان ته پر روان شپږیزه لیګ کې چانس ورکول پکار دی او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر یو بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.